الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ددي مبارك سرت سورة فاتحة ورتواي د قرآن کریم د ټولو سورتو په سر کې راغلی ده او اهل تفسیر د دې مبارک سرت پر رابطه خبره کړې ده چې دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده ټول قرآن کریم په تفصیل کې چې کومې خبرې په تفصیلي ډول بیان شوي دي هغه ټولې په الحمدلله کې شته او بیا یو ورځ مخکې ما تاسې ته وویل چې الحمدلله چې ټول مباحث او خبرې سره را خلاصه کړي نو څلورو خبرو کې خلاصه کېږي اول وار د الحمدلله په شریف په سر کې د عقیدې مسله ده د عقیدې اصلاح ده د ایمان جوړېدل دي د الله جل جلاله شان او د هغه عظمت بیانول دي د انبیاو د راتګ و انسانیت ته د دې ضرورت ده او بیا د قیامت راتلل دي دا درې مهمې مسلې د ایمان اصول دي چې د الله جل جلاله عظمت او شان دا د یو سړي زړه ته کښته شي او د پیغمبرانو د راتګ ضرورت او د هغو حقیقت پیغمبرانو د راتګ ضرورت چې شی و د کوم مقصد دپاره لا انسانیت ته رالیږلي او درېیمه مسله د قیامت دا درې خبرې اگر که ایمان کې څه نور شیان هم راځي ایمان مفصل امنت بالله شریفه کې بیان شوی دی خو دا درې هغه مهم اصول دي د الله د الوهیت منل د انبیا و نبوت منل د قیامت منل دا درې مسلې د الحمدلله شریفه په سر کې راغلي دي دا ایمان له هغه وروسته بیا
د اعمالو خبره ده چې کله عقیده اصلاح سي ایمان صحیح سي نو بیا دغه مومن چې تصحیح د ایمان یې وکړه بیا اعمالو ته متوجه سي چې اعمال صحیح کړي لمونځ ده زکات ورکول دي روزه نیول دي حج کول دي او ناروا کارونه پیژندل دي له هغو څخه ځان را ساتل دي غلا و زنا و غیبت و حرام و فحش و ظلم و دا بیا اعمال دي بعضې اعمال لازم دي ضرور دي الله پر موږ فرض کړي دي هغه به موږ کوو بعضې بیا الله منع کړي دي هغه به نه کوو د دغه نوم عبادت دویمه مسله الله جل جلاله دلته د عبادت بیان کړې ده د اعمالو ایاک نعبدو ایاک خاص تا لره یا الله نه بل چا لره نعبدو موږ عبادت کوو لمونځ تا ته کوو روزه تا ته نیسو زکات ستا د رضا په وجه ورکوو حج ستا د رضا په وجه کوو چې غلا نه کوو له دې وجه چې ته په خفه کېږې زنا په دا وجه نه کوو چې ته په خفه کېږې بل کار په دا وجه نه کوو چې ته په راضي کېږې هغه کوو چې ته په خفه کېږې هغه نه کوو دا د اعمالو اصلاح ده ایاک نعبدو ایاک خاص تا لره یا الله موږ عبادت کوو د بل چا عبادت نه کوو چا چې د بل چا عبادت شروع کړی دغه پر غلطه لار تللی چې کله د عباداتو اصلاح راسي بیا به دغه مومن مسلمان چې عقیده یې اصلاح کړه عبادات یې اصلاح کړه په دریم لمبر کې به دی متوجه کیږي و اصلاح د اخلاق ته اخلاق به اصلاح کوي د زړه تصفیه به کوي تزکیه د باطن به کوي چې غلط غلط اخلاق پکښې رانسي تکبر و حسد و د ګناهونو د ذوق محبت و لویی و عجب و ریا و سمعت و پلان له دغه به ځان پاک او په ښایسته اخلاقو به ځان کې پیدا کی تواضع به په ځان کې پیدا کی اناعت به په ځان کې پیدا کی انابت به پیدا کی داسې نور شجاعت به پیدا کی حفت به پیدا کی حکمت به پیدا کی دغه اخلاق به په ځان کې راولي اهدنا الصراط والمستقیم ایاک نستعین اهدنا الصراط والمستقیم د دوو فقرو کې د اخلاقو بیان ده اخلاق بس سړی پیاري پیژني بیا به بدو ښه سره جلا کوي بیا به له بدو ځان خلاصوي ښه به په ځان کې راولي دا درېیمه مرتبه سوه درېیم بحث سو دلته الحمدلله عقیده اصلاح سوه د عقیدې د اصلاح بحث وسو د اعمالو د اصلاح بحث وسو د اخلاقو د اصلاح بحث وسو وس الله جل جلاله په څلرم نوبت کې منازل الابرار والاشرار بیانوي د نیکانو کم مقامونه دي چې دغه درې شیه اصلاح کړو د کم مقام خاوندان دي او که په دغو درو کې په یوه کې نقصان راوستی هغه بیا څوک دي صراط والذین انعمت علیهم د هغو خلکو لار یا الله ستا انعام پر کړی ده تا چې انعام د هدایت پر کړی ده هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا د ابرارو منزله ده او چا چې لار غلطه کړې ده هغه مغضوب علیهم وغضالون دي هغه خلک دي چې د الله غضب کې ځان آماده کړی ده او پر غلطه لار تللي دي دا بیا هغه خلک دي یهود و نصوارا خو یې په سر کې دي خو نور هم ډېرې ډلې دي
چې په خپل ځای کې به بیا انشاءالله موږ بیان وکړو. دا د الحمدلله شریف اجمال د 4 خبرې: د عقیدې اصلاح، د اعمالو اصلاح، د اخلاقو اصلاح، د ابرارو منازل، د اشرارو عواقب. دا 4 خبرې او ټول قرآن کریم چې پر لواړی هغه دغه 4 خبرې دي. بله خبر بیا په قرآن کې هم نشته. دغه 4 دي. قرآن هم یا د عقیدې تفصیل بیانوي، یا د اعمالو اصلاح، یا د اخلاقو، یا د ابرارو و اشرارو منازل بیانوي. بس دا خبرې دي. دا په الحمدلله کې راغلي دي ټول. خو دونه قدر ده چې په الحمدلله کې کوتا دي، په قرآن کریم کې بیا څه تفصیل شته. نو دا ما مخکې هم درته ویلي و، الحمدلله شریفه چې دا یوه مسله دا پکښې ده چې دا موږ د لمانځه په هر رکعت کې وایو. د یو مؤمن مسلمان په حیثیت مؤمن مکلف له دغه سره ډېره رابطه وي چې بیخي یو رکعت نفل هم نه کوي، د عادل منځونه کوي، نو هم 25 واره الحمدلله په شواروس کې دی وایي. نو یو سړی چې ډېره خبره په خوله کې اړوي را اړوي، نو که بل څوک پوښتنه نه ځینې وکړي، اخر یې په خپله سودا کېږي دا اوس څه خبره ده زه کوم، نو ځان پوه کوي. نو د دغه دپاره چې موږ د الحمدلله شریف په ډېره وایو، په کار دا ده چې ځان پوه کړو چې دا اوس شی ده، دا اوس موږ څه وایو، څه پکښې دي، څه کې بیانېږي. نو دا ګوره الحمدلله شریف پکې دونه خبرې دي. دا زما تقریبا 4مه جمعه ده چې زه پر رغېږم، له سره اعلانه یم را خلاصوی. دا خو زما ډېر ناقص علم چې اوس یو عالم پر دې خبره درته شروع شي چې ته ژوندی تر هغه وخته به الحمدلله نه خلاصېږي. امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې ویلي دي چې 10,000 مسلې پکښې دي. الحمدلله شریفه کې دی وایي 10,000 مسلې دي. 10,000 مسلې چې اوس په یو کتاب کې ولیکې، نو هغه به په 10 جلدو کې دغسې غټ کتاب راسي. یو کتاب تر 1000 مسلې بالا نه ځایږي. د الحمدلله کې هغه دا خبره کړې ده چې 10,000 مسلې پکښې دي، او بیا یې ډېر دلایل پر دا ویلي دي، د سړي په ذهن دا خبره پورې کوي چې واقعي 10,000 مسلې پکښې دي. الحمدلله شریفه داسې یو جامع سرت ده چې امام رازي رحمت الله علیه وایي چې دې کې 10,000 مسلې دي. 10,000 مسلې خو پرېږده راسه په 10 خو نو ځان پوه کړه. دا نه 1000 نه 190 تا ته در پاته، نو په 10 خو ځان پوه کړه. که په 10 هم نه یې پوه سوی نو بیا خو تاوان ده. او دا 10,000 مسلې چې دي دا ټولې په 4 خبرو کې را خلاصه کېږي: د عقیدې اصلاح، د عمل اصلاح، د اخلاقو اصلاح، منازل الابرار والاشرار. دا ځان ته معلومول. و دا 4 خبرې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي، یو حدیث کې راځي، هغه وایي دغه الحمدلله شریفه چې ده دا شفاء لکل داء، دا د هرې ناجوړۍ علاج ده. الحمدلله شریفه چې دا د هرې ناجوړۍ علاج ده. داسې ناجوړي نسته چې په الحمدلله شریفه کې علاج نسته. الحمدلله شفاء لکل داء، دا د هرې ناجوړۍ علاج ده. ناجوړی انسان ته 2 قسمه پیښیږي. کله سړي ته بدني ناجوړي پیښه سي، معده یې کمزوري سي، پر دماغ بوج راځي، د بدن په یو ځای کې درد راسي،
رطوبت یې غالب سي، یبوست یې غالب سي، یو بل نقصان راسي، بدن یې له هغه اصلي فعالیت څخه کمزوری سي. وایي ډوډۍ یې نازم کېږي، خوب نه ورځي، فلان تکلیف د فلان. دا بدني ناجوړي دي، بدن کې یو قسم مشکل پیښ شي. الحمدلله شریف ووایه، پر ځان یې دم که، الله جل جلاله دا ناجوړي ختموي. یو قصه کې راځي، حدیث راځي، ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وایي چې موږ د مجاهدینو یو ګروپ نبی علیه صلات وسلام تشکیل کوي، زه پکښې وم، بیا موږ یو خواته ولاړو. بیا نو په دې سفر کې نو پخوا خو وسایل نه وو، که به ډېره لو وسیله وه نو بله سړي سره وشو. نو دې سفر کې موږ تلو، یو ځای دی، یو کلی ده، د دا کلي سره چینه ده، پر دا چینه م واړول، ځان وساکه وا، خپل مقصد ته ځان رسوو. خرچې مرچې نستې را سره. د کلیوالو ته م وویل چې موږ ته څه ډوډۍ راکوي، موږ مسافر یو. هغه وویل چې یا موږ تاسو ته ډوډۍ نه درکوو، دا لویه لار ده، په دې خلکو موږ نه رسېږو. نو خیر ده، ډوډۍ خو یې نه کړه را، نو چې نیک را صحیح ده. څه وخت چې تېر سو، یو سړی راغی له دې کلي، موږ ته وویل چې دلته زموږ په دې کلي کې یو ډېر مصر سړی ده، تقریبا زموږ د کلي خان د مصر ده. دا سړی لړم خوړلی ده، ډېر سخت یې دغه د لړم ځای درد کوي. موږ ته څه علاجونه را سره وو، هغه م ټول په وکړو، دا سړي ته هېڅ ارام نه ورځي. تاسې کې به یو چل نه یې زده ده یوه چې دغه سړی یو چل په وکړي. وایي دی ابو سعید خدري رضی الله عنه وایي ما ول زما زده ده. وایي ده راته وویل چې نو خو دا زموږ مصر ده، دا ډېر په عذاب ده. ول ما ول ته یې بېکاره خلک یاست، موږ مسافر یو، دلته ماړولي وو. ډوډۍ هم در څه وغوښته نه م کړه. نو موږ هم دا ستاسې په سړي باندې په هغه تر هغه وخته چل نه کوو چې یو شی را سره ونه منئ، مزدوري به راکوو یا اور بلکل یې درکوو. آخرالامر پر یو څو پسو باندې فیصله سره وسوه، یا لس یا اته یا پنځلس، چې دونه به راکوو. یادوي ول سید. نو دی وایي زه ورغلم، د ابو سعید خدري رضی الله عنه، دا هم دی د کسر سین ځوان صحابي ده. وایي زه ورغلم، هغه سړی ډېر سخت ناارام وایي. الحمدلله شریفه مې پر وویله، پر پوه مې کړه. وایي سړی داسې وچ کلک جوړ سو لکه د اوښ ګونډه چې دې تړلي، ګونډه یې ایله کې وغځېږي روان سي، قرار رهیسي، بلکل هېڅ لکه هېڅ څه نه و. وایي بیا دا خلکو له موږ سره په خپله وعده وفا وکړه، پسونه یې راکړو. نو بیا دا زما ملګرو وویل چې دا به حلال کو غوښې به وخورو. وایي ما ورته وویل چې یا ګوره دا خو د الله د قرآن په بدله کې موږ واخیستو، ګوره څه رقم یې، دا خو زموږ دا خلکو ته خوښ نه وه. ته ودرېد چې نبي علیه صلات سلام سره مشوره وکړو چې دا اوس څنګه کېږي. وایي نبي علیه صلات سلام چې کوم وخت بیا مشوره ورسره وکړه، وم لیدی چې دغسې پسونه په لاس راغلي دي. ولاول دا بهترین مال د ستی ته په لاس ته راغلی. که بیخي تی ته شک در لویږي، په خپله یې سره جلا کړئ، ما ته هم برخه کې راکړئ. نو بیا یې وایي ما ته وویل، ابو سعید خدري رضی الله عنه وایي ما ته وویل چې ته په څه پوه شوې چې دا الحمدلله کې داسې تاثیرات شته. نو وایي ما ولې د الله پیغمبره زړه کې مې رالو. نو بس دا د دې بدني ناجوړیو داسې دوا ده، خو داسې ما ورته یې وایو نه لګېږي، نو خوله یې څه سمه خوله غواړي. د ابو سعید خدري په خوله چې وویل سو، قرار تاثیر وکړي. د دغه الحمدلله شریف تاثیر په دغه خبره کې ده. که د دغه الحمدلله شریف له تا سره څونه قدر پیدا کېدی، دغونه به تاثیرات زیاتېږي. که تا ته څونه بې اهمیته ښکاره کېده، دغونه بیا تاثیرات هم کمېږي. دا اوس موږ په خوله چې تاثیر نه کوي، موږ نه پوهېږو دا اوس څه وایي، څه معنا ده.
دا د الحمدلله شریف دا تاثیر ده د ټولو امراضو بدنیو دپاره دوا ده. هر قسم ناجوړي که در پیښه سوه بیا تا په هغه خپلو شرایطو کې دننه الحمدلله شریفه وویله پر ځان دې پوه کړه بیا جوړېږي. که الله چیرې د دې مرض دپاره د جوړېدو فیصله کړې وه او دا خو یوه نمونه ده. اصلا مقصد خو په دې حدیث کې دا ده چې الحمدلله شریف پسې دوا د لکل داء هغه روحي مرضونه دي. روحي چې څه ناجوړی دي په الحمدلله شریف ختمیږي. روحي ناجوړی راځي په دا انسان لکه بدن کې چې ناجوړی راځي تېره جمعه ما درته ویل روح کې هم ناجوړی راځي. بدن چې ناجوړه سي له خپله فعالیته ولویږي. کله سړی کار نسای کولای، کله بیخي د باندې نسای وتای، کله نسای راکښېنستی، ډوډۍ نسي هضم کولای. روح چې ناجوړه سي بس خپل کار بیا نه وکړي. د روح ناجوړي راځي په درو شیانو باندې. درې ناجوړي دي د روح دپاره. اگر که د دې ناجوړیو به بیا تفصیل یي خو مجموعه په درو ناجوړیو کې خلاصه کیږي. روح ناجوړه کیږي په بد اعتقادي باندې. اول وار که عقیده په هره نوعه غلطه سوه دغه روح د دغې عقیدې والا روح ناجوړه ده. دا علاج غواړي. اول وار چې ته د خپل روح د صحت غم کوې لکه د بدن چې کوې، اول وار به خپل عقیده اصلاح کوې. که له هرې لارې په عقیدې کې یو قسم نقصان راغی اوس روح زیاتې ناجوړ سئ، ناجوړي ورته پېښ شو. بیا نو دا ناجوړي قسم قسم دي. څوک به لږ وي، څوک به یې څه زیات وي، څوک حتی مهلکې ناجوړي هم شته چې بیخي له مابینه یوسي. د عقیدې په لحاظ باندې به روح ناجوړۍ ته نه پرېږدي. هر وخت به د روح خیال ساتي لکه د بدن چې موږ خیال ساتو. وله نن مې سره تود هغه وایي ګولۍ وخوره. ولې سره توده به دلته لمر ته کښېنسته هاي ګولۍ وخوره پلانی و به پر ځان توک پلان یې وکړه. ما ځکه په ځان پوه شوې بیا خپل کار کوې. داسې که د روح هم لږ په ځان پوه شوې لږ د اندېښنې و خاطرې غلطې شوې بیا د دې روح علاج کوه. د عقیدې په لحاظ باندې روح د صحیح عقیدې خاوند جوړ کړه. د عقیدې په سر کې د الله توحید ده. الله جل جلاله یو د شریک نه لري. الله د کمالاتو خاوند. الحمدلله لسره پر دغه مسله را شروع سوه. الحمدلله ټول کمالات په الله پورې خاص دي. که ستا روح یوه داسې ذهنیت جوړ کړی و چې یو کمال یې په بل چا کې م لیدلی و چې ته مه کوه دا فلانی خو بد نه دی، یو څه خو نو کولی سئ، ډېر څه دې نه و چې یو څه خو کولی سئ. ناجوړه یې الحمدلله مقرر کړ. ټول کمالات د الله دي، په بل چا کې کمال نشته. الحمدلله ټول کمالات خاص په الله کې هست. په هېڅ چا کې کمال نشته. نه په ملک کې کمال شته، نه په صالح سړي کې کمال شته، نه په ستوري کې کمال شته، نه په لمر کې کمال شته، نه په اور کې کمال شته. کمالات الله لر دي یوازې. دا که ستا چیرې په زړه کې له الله ما سوا د بل چا څه ناڅه لویي راله چې یاره وله فلانه یم بد نه ده، نو پوه شه د ځان علاج وکړه. دستې الحمدلله جمله ووایه. الحمد ټول صفات کامله، ټول کمالات لله خاص الله لر دي، بل چا لره. دا الحمدلله یو وارې کفایت نه وکئ، بیا یې مکرره که، بیا یې مکرره که، بیا یې مکرره که. دی خو نو نه وي چې سړی اوله ګولۍ وخوري دستي جوړېږي. کله کله داسې ګولۍ هم وي چې ډاکټر وایي ته مرګه بې خورې. که د یوه ورځې قضا کړه ناجوړي بېرته راګرځي. داسې نو نه ده چې ته یو وارې متوجه سوې ذاتي خیر خیرات صحیح شیطان در پسې ده.
بعضې داسې دواوې وي چې سړی ډاکټر د یوه کال دپاره وخت ورکړي چې یو کال به مسلسله خوري، بعضې د میاشتې وخت ورکړي، بعضې داسې وي چې د 2 کلو وخت ورکړي. داسې دا ستا روحي علاج چې کومه ناجوړي راله د بل چا لویي زړه ته کښته سوه. د الله د لویۍ په څنګ کې ځای ونیوئ. دا نه معنا چې د الله لویي یو مخ له مابین ولاړ. الله خو لوی دا منم یې، خو دا بل هم یو څه ناڅه کار کولی شي. که دغه حالت راغی بس تبعید هلاکت. الحمدلله دغه معنا ورکوي چې بل څوک هېڅ هم نشي کولی. ټول کمالات په الله کې دي، ټول کمالات په الله کې جمع دي. ولې دلیل یې چې شی ده. رب العالمین علا تربیت کوي. د مخلوقاتو د تربیت مسله ما مخکې هم درته بیان کړې وه. څنګه تربیت و پالنه علا کوي، څنګه مخلوقات یې روزلي دي. دغه تربیت چې علا کوي دا د بل چا په وس کې نشته. رحمان ده، رحیم ده، پر دې باندې مخکې موږ خبره کړې وه او دا خبرم کړې وه چې الحمدلله چې ته د هغه روحي علاج پکوې. اول وار به د عقیدې علاج کوې چې د الله لویي ومنې. د انبیاو په راتګ و، د انبیاو په نبوت په صحیح انداز ځان پوه کړي. اوس موږ خو د اکثرو خلکو خیال دا ده چې دا نبیان چې راغلي وو تاویزان بېشه تاویزان کړو، دمونه بېشه دمونه کول. موږ دا ټول سعادت عبارت له دغې خبرې بولو، ښه تاویز کاږي ښه دم کوي. که بیخي یو ګام پر مخ ولاړئ نو خزانې به هم سړي ته معلومېږي. موږ بیا دغه خیال ده د ښو خلکو. د انبیاو په مقصد نه پوهېږو. دا کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، د توحید د کلمه ده. محمد رسول الله، محمد د الله رسول ده. د رسول معنا دا ده په پښتو کې موږ وایو لېږل سوی سړی. دا د رسول معنا د رسول عربي لفظ د لېږل. الله جل جلاله دغه انسان موږ ته رالیږلی ده چې څه له موږ غواړي هغه یې په لاس ورکړي. دا د رسول خدمت ته دا معنا ده. نور کې خزانې لیدې کې نه لیدې چې د اوبو پر سر تګ کولی شئ چې نه هغه د ده خپل کار ده. فقط مقصد یې دا ده چې الله را لیږلی ده چې له ما و تا څه غواړي هغه یې ټول مکمل دغه رسول ته حواله کړي دي. څه چې الله له ما و تا د الوهیت په حق غواړي چې الله پر موږ د الوهیت حق لري. موږ بندګان یو. الله وجود را کړی ده، الله سترګې را کړي دي، غوږونه یې را کړي دي، لاسونه و پښې نعمتونه یې را کړي دي. نظام زما و ستا دپاره چلوي، دغه الله حقدار ده. اوس د دې حقدار حق ما ته نه معلومېږي. روپۍ وروړم، ډوډۍ ورته برابره کړم، ځان حلال کړم، څه وکړم؟ حق خو لري الله. پیغمبر ما و تا ته دغه خبره راوړې ده، د الله حق یې راښولی ده چې الله دغه حق لري پر تا. دغه خبره یې راوړې ده. به دغه یې کار ده، پر دغه ځای جاتي د پیغمبر کار خلاص. ډېر ځایونه الله ورته وایسته دی، ورته وایه چې وما علینا الا البلاغ. ما خبر در ورسول ذاتي ته پوهېږي کار دې پوهېږي. اوس نو چې تا دغه د پیغمبر د پیغمبرۍ حق وپېژندی چې رسول دا معنا چې الله زما په رابطه څه خبرې ور حواله کړي دي هغه یې ما ته را رسولي دي، نو به ته اوس د دغه پلیټې نه کوې چې هغه یې په کوم کاغذ کې لیکلي دي. ما و پیغمبر خو سره ونه لیدو چې ما دې په خوله ویلي وای. 1400 کاله د مرګ فاصله راغله. اوس د چیرې د پیغمبر هدایات و ارشادات پیدا کړم چې ما دې څه ویلي دي؟ نو ګورئ مسلمانانو، یو خو دا قرآن دله موږ ته رسته، دا د پیغمبر په وسیله موږ ته رسېدلی دی. او بل د پیغمبر علیه صلات وسلام قولي فعلي ارشادات دي چې د احادیثو په نامه ورته ویل کېږي.
فن حدیث په زرهاو حدیثونه دي. علماو د حدیثو یو غټه ذخیره ساتلې ده، اوس هم له موږ سره شته. دا ټول د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه پیغامونه دي چې الله جل جلاله زما او ستا دپاره ورکړي دي، او دا د پیغمبرۍ مقصد هم دی. او پر دا خبره به بیا یو تحقیق هم کېږي. الله جل جلاله به د قیامت په ورځ دغه پیغمبر حاضر کړي چې ما تا ته یو پیغام په حواله درکړی و چې زما بندګانو ته ورسوه، هغه دې څنګه کوي؟ ودې رساوه که دې نه ورسوه؟ د الله پیغمبر به وایي چې یا الله ومې رساوه. 1,40,000 شاګردانو ته مې پر یوه میدان توصیه وکړه چې ورسېدی پیغام دی ولو. نبی علیه صلات وسلام په حجة الوداع کې په 10 کال د هجرت د عرفات پر میدان دا خبره وکړه. ډېره اوږده خطبه یې دلته ویلې ده، ډېر مهم نکات یې بیان کړي دي. او بیا یې پر اوښه سپورسۍ جریر بن عبدالله وایي چې د اوښې مهر یې ما نیولی چې ټولو خلکو لیدی، خلک ورته رانږدې سو. چې کله یې تقریر خلاص کوي بیا یې ویل چې الله هل بلغتو، پوه سئ پیغام در ورسېدی د الله؟ دی ولو ټولو په یوه غږ وویل. نبي علیه السلام دا اقرار له دوی ولې اخیستی؟ نو نبي علیه السلام خو پوهېدی چې پر دې باندې بیا حساب راځي. چې دی د اقرار وکړي، نبي علیه السلام ولې اعلی ته شاهد دا د وایي راورسېد. بیا یې ورته ویل چې الله هل بلغتو، خبره در ورسېده؟ دی ولو. بیا یې ویل چې یا الله ته شاهد. اوس که په آخرت باندې الله سوال وکړي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې یا الله هغه واقعه خدای واسي ته په خپله کې شاهد یې، نور نو ذاتي اثبات ته ضرورت نشته. بیا نو پر دغه قدر هم نبي علیه صلات وسلام خبره پرې نه شوه چې بس نو خلاصه سوه، ذاتي ولاړه نو ما او تا خوا د اوس 1400 کاله بعد ګرځو. نبي علیه صلات وسلام ورته ویل فلیبلغ شاهد الغائب، ګورئ ستی دا مسؤلیت ته هر حاضر بې غایب ته رسوي. پر دغه ځای تمامه نه سوه چې ستاسو دا سوه ذاتي خلاص سو. هغه خلک چې تابعین دي د هغو په رابطه به الله صحابه پوښتي ستا چې خپلو شاګردانو ته مسله ورسوله که نه ورسوله. هغه خلک چې تابعین دي الله به تابعین پوښتي، دا به سلسله په سلسله راځي، تر ما او تا به خبره را رسېږي. او الحمدلله تر ما او تا پورې را رسېدلی یم. دین داسې مکمل ده چې یوه ذره هم نه ده کې پاته. نن هم له ما او تا سره بخاري غوندې ذخیره پرته ده، نن هم له ما او تا سره مسلم غوندې ذخیره پرته ده، نن هم له ما او تا سره لا تعد لا تحصوا د قرآن ترجمانۍ تفسیرونه پراته دي، نن هم له ما او تا سره هغه احکام پراته دي چې هغه زموږ د امت اسلافو په یو روحاني مضبوط قوت سره له آیاتو و حدیث را ایستلي دي چې فقه یې نوم ده. دا له موږ سره مکمل پروت ده. او په دې پوه سئ دین هغه دین ده چې نبي علیه صلات وسلام راوړی ده، هغه موږ ته حواله کړی ده. دا دین نور قابل د زیادت نه ده. الله جل جلاله پر دغه میدان باندې چې نبی علیه صلات وسلام د صحابه دا اقرار اخی چې تاسو ته دین ورسېدی که نه ورسېدی، پر دغه میدان الله جل جلاله پیغمبر ته دغه زیری ورکوي. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وایي نن ستاسې دین تمام سو. پر دغه میدان د عرفات پر میدان د جمعې ماسپښین ده، د عرفات میدان ده. پیغمبر علیه صلات وسلام ولاړ، صحابه شاوخوا په راټول دي.
او داسې د سیرت کتابو خبره لیکلې ده چې له دغې ورځې وروسته 72 ورځې وروسته پیغمبر علیه السلام وفات شو. د دغې ورځې و د پیغمبر علیه السلام د وفات مابین کې 72 ورځې راغلي دي. او حتی داسې هم بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې له دغه وروسته بیا آیات نازل شوی هم نه ده. بعضې قولونه داسې دي، بعضې لا څه نورې خبرې هم شته. نو پر دغه میدان باندې الله جل جلاله د پیغمبر ته داسې وایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سوره مائده کې به غالبا راځي د آیات. الله جل جلاله وایي چې دغه نن ورځ چې ده اکملت لکم دینکم، ستی دین نن پوره شو. ستی په دین کې 10 زره کمې نوره نه سو پاته. د عقایدو په لحاظ، د اعمالو په لحاظ، د اخلاقو په لحاظ پر دغه ځای زیاتې ختم شو، دین پوره شو، تمام شو. الیوم اکملت لکم دینکم. الله جل جلاله وایي ما ستی دین پوره کړی. او دا ډېره د خوشحالۍ خبر ده. دا یو عظیم زیری ده. یهودي و دغه ته راغی حضرت عمر رضی الله عنه ته ورته ویل چې د مؤمنانو امیره ستاسې په قرآن کې داسې یو آیات شته که چیرې زموږ په تورات کې یهودو دپاره نازل وای موږ به هغه ورځ د تل دپاره اختر جوړه کړې وای، هر کال به م په هغه ورځ خوشحالۍ کولی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل چې هغه کوم آیات؟ ده ورته ویل چې هغه دغه الیوم اکملت لکم دینکم. دا لا پرته یې غټ زیری کړی دی، ستی دین پوره شو. او الله جل جلاله خپله تصریح په کړې ده چې اتممت علیکم نعمتي، تر نعمت تمام شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل چې دا ستا خبره خو صحیح خبره ده، موږ هم دا ورځ محمله نه ده پرېښي. دا د عرفات پر میدان نازل شوی ده. هر کال دغه عرفات زموږ د ټول عالم اسلام یو عامه اختر ده. او ورځ لم د جمعې و هره جمعه مسلمانان په خپلو علاقو کې لمانځي. دا به یو اختر ځینې جوړولی، موږ 2 ځینې جوړ کړو. دې خبرې ته باید سړی متوجه شي. اوس موږ خو ډېر څه په خوله وایو، په پوهېږو نه. دا آیات ته په سوره مائده کې هر ملا صاحب طالب صاحب ته معلوم ده، هر بزرگ صاحب و امی صاحب ته معلوم ده، لیکن په مقصد یې پوهېږو نه چې دا اوس څه دین چې تمام صحیح پوره صحیح. اوس پوره بیا نور شیان غواړي که نه غواړي. دا داسې مثال لري که خلک خوا بدوي که نه بدوي. داسې مثال لري لکه تاسې رخت وروړی و دغه ته و خیاط ته خیاط رخت در دغه کړی، کالي در جوړ کړي. ته چې ورشي خیاط درته وایي چې وروره ستا کالي خو جوړ شو. هاتې راواخېښه پر ځای ځان ونیسي چې و یو ټوټه زیاته پکښې وي، بیا ورته وایي چې په دا لمن پورې دا ټوټه راوګنډه. هغه ورته وایي چې دا سم کالي دي، نو نور خو بد ښکارېږي، په لمن پورې بر نه که ټوټه در وګنډم. دا دي پوره دي، د مخ لمن و د شا لمن یې سره برابر دي، لستون یې سره برابر دي، پایڅې یې سره برابر دي. نور نو چې ګندې پورې وروړې زیاتې خو تاوان دی، نو خو غلط بد ښکارېږي. نو اول خو ته نه ورته وایه که خیاط ول زه دا ګودر پورې در ګنډم ته نه کپلی چې یا کالي به نه را خرابوې. دغسې دین هم پوره صحیح. په پوره پونې نور زیات شیان سړی نه وروړي. دین چې یار یې پوره صحیح. ګوره په دا ډېره ساده خبردار چا سر په خلاصېږي. داسې یو څوک سر نه په خلاصوي، خامخا شیطان پسې اخیستی برنه که په دې خبرو باندې یا اهل حق بدناموي، یا علما بدناموي، یا خلک دوکه کوي، یا د خلکو په سترګو کې خاورې ورچي، دا بیا جلا مسله ده. لیکن خبره ډېره ساده ده. الله جل جلاله نبی علیه السلام ته ویل چې دین پوره شو. پوره زیاتي بالا بل شي ته ضرورت نه لري. د دغه دین د پوره کېدلو په وجه په دغه زموږ په عمل کې یو شی راځي، بدعت ورته وایي. دا ډېر سخت لوی جرم ده، ډېر منحوس عمل ده.
ډېر غلط کار او د شیطان تر ټولو دوکو دغه لو دوکه داسې انسان کې ورکوي. په یوه ګناه کې شیطان موږ داسې نه سای راګیرولی لکه د بدعت په لومه چې پښې باسي، داسې پښه کې بنده سي چې بیا څو زورونو کو پښه نه خلاصېږي. دا د شیطان ډېره بده لومه ده. بله لومه یې له پښې خیزي، سړی زور کې یا یې پرې کړي یا پښه ځینې وکاږي. په دغه که بند شوې زیاتې دي کور سپېره سئ ولاړ. په دې کې یو څو خبرې دي که تاسې ښه په توجه واروئ، سر په خلاص کوي، غلط یې نه کوي نقل، ما زموږ کور را سپېروئ ما د ځان. یوه خبره په دې کې دا ده، دغه آیات کریمه چې د معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب په معرف القرآن کې پر دغه آیات دغه خبره کړې ده چې دغه د دې آیات مقصد دا ده چې یعنې بدعتونه حرام دي. ځکه په یو شي کې چې کمال راغی، یو شی چې پوره سی، یو شی چې تمام سی، نو له تمام وروسته زیاتې شیان مه پورې تړن. بالا خو نه ستا زیاتې نه پورې تړل کېږي. نو له دې وجې که د دغه آیات مفهوم ته سړی متوجه سي، سړی په دې باندې پوهېږي چې په دین کې زیات شیان له ځانه پورې وروړل دا حرام کار دی. دا له تمامه وروسته ګودل پورې ګنډلي دي. له تمامه وروسته چې د ګودل پورې وګنډی هغه بیا بد ښکارېږي. ټول خلک به په میله کې در پسې وایي په لمن پورې یې نور رختم وروړی دی. اریان به څوک به وایي لیونی ده، څوک به وایي پاگل ده، څوک وایي چټي پورې شنه ته یې د پام یې نه ده. ټول خلک به درته اریان. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده، نبی علیه صلات وسلام د حضرت عرباز بن ساریه رضی الله عنه روایت ته ډېر اوږد حدیث دی. نبی علیه صلات وسلام یو وخت تقریر وکړي، ډېر تفصیلي اوږد بحث یې وکړي، ډېرې اوږدې خبرې یې وکړي. یو سړی ولاړ سئ چې د الله پیغمبره دا خو دې داسې جامې باس وکړي لکه تاسې له موږ رخصت اخلي، نو ته موږ ته یو خاص وصیت وکړه. نبی علیه صلات وسلام وویل چې وصیت خو دا ده، له ما وروسته که زه نه وم، نوي نوي کارونه به خلک مابین ته راوړي، نوم به د دین پر کښېږدي، د دین به نه یي دین به بولي. نو تاسې په دا وخت کې زما په سنت پورې لاس نیسئ. دوه شیان ما په تای کې پرېښو وو چې په دغو پورې لاسونه ټینګ کړئ، ته آخرت ته تاسې بیا نه ګمران کېږي. یو د الله کلام ده، یو نبی علیه صلات وسلام زما سنت. دا دوه په تاسې کې ته آخرت ته د هدایت وسیلې دي. کم د الله په قرآن پورې لاسونه ونیو، قرآن هم پر له اړاو، په قرآن هم عمل کاو، قرآن هم باندې هم ځان پوه کاو، د قرآن هدایت هم په زندګي کې پلي کول، نو تاسې بیا په غلطي کې نه راځي. او زما سنت چې په کمې طریقې سره ما ژوند کړی ده، صحابهو نقل کړی ده، په دې پورې لاس ونیسئ. عضو علیها بالنواجذ، نبی علیه السلام د ځان مې په غاښې ټینګ کړه چې درسه ایله نه شي. بس دغه دوې د هدایت وسیلې دي. پیغمبر علیه صلات وسلام په آخري یوه اوږده خطبه کې دغه توصیه کړې ده چې دوه شیان په تای کې پاته شو، یو د الله کتاب ده، یو زما سنت. په دغه پورې لاس نیسئ، بېلارې کېږئ نه. نو د هدایت وسیله د نبی علیه صلات وسلام په فرموده دغه دوه شیان. او بیا یې وویل چې وإیاکم ومحدثات الامور فإن البدعة ضلالة كل بدعة ضلالة، بعض روایاتو کې وکل ضلالة فی النار. بیا یې دا توصیه وکړه چې ګوره نوي نوي کارونه چې په دین کې جوړ نه کړي. ایاکم ومحدثات الامور، علما په پیږي دا صيغه باب د تعذير ده. ګوره ځان وساتئ چې په نویو کارو کې رانسئ، په بدعاتو کې رانسئ، په رسوماتو کې رانسئ، له ځانه په جوړ شوي دین کې رانسئ.
فإن كل بدعة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة هر بدعت گمراهی ده. مولانا عبدالحی صاحب په مجموع الفتاوا کې دا خبره نقل کړې ده، بیا یې دا ویلي دي چې دا موجبه کلیه ده، د هیڅ تخصیص گنجایش نشته پکې. هیڅ داسې څوک درته وایي چې صاحبه دا خو یو بدعت حسنه ده یو سیاده ده، دې غلطوي. بدعت حسنه ته نه پېژني چې کوم یو ته ویل کېږي. دا سید موږ هم نورالدین مختار دوري مختار دا خبره راوړې ده چې بدعت حسنه شته. ملا علي کاري په شرح د مشکات کې دا خبره راوړې ده چې بدعت حسنه شته، لیکن په بدعت حسنه ته پوهېږي نه، بدعت حسنه کوم یو ته ویل کېږي. تراسه په دغه مسله د بدعت حسنه کې کتابونه وګوره صاحبه. ته دغه مولانا عبدالحی صاحب مجموع الفتاوا زموږ د مذهب کتاب ده، دا له مذهبه وتلې خبره نه ده، برنکټافي دغه به نه کوئ. مجموع الفتاوا مولانا عبدالحی صاحب لیکلې ده، ته دا وګوره. هغه بیا بدعت حسنه اوسه تا ته درښیي چې هغه شته که نشته. د الله بنده د خلکو په سترګو کې خاورې ورچې، خلک غلطوي، خلک خطا کوي، خلک په ګمراهي او په ضلالت تخته کوي. تا ته په خپله دا اندازه نه لګېږي چې بدعت حسنه کوم کې ورته وایي، سیعه کوم یې ورته وایي. یو ځای د یو توری لیدلی ده، په مخه دې اخیستی د خلک په ضلالت او په ګمراهي کې راولي، خلک په تباهي او په هلاکت کې اچوي. ته دا تحقیق وکړه، اعتصام د شاطبي وګوره، دغه مولانا عبدالحی صاحب مجموع الفتاوا وګوره، د امام رباني صاحب مکتوبات شریف وګوره، طریقه محمدیه وګوره. دا درې خو در سره زموږ د مذهب کتابونه دي. ته دا وګوره چې بدعت حسنه کوم یې ورته وایي، سیعه کوم یې ورته وایي. بیا نو چې تا ته څه پر لاس درځي هغه زیاتې په بدعت حسنه کې راځي، زیاتې دین کې ورک شي. ټول له ټوټو له پینو څخه جوړ شي. چې ورته وایه دا کار ولې کوي، وایي نو ښه کار ده، نو بدعت حسنه خو یې دغه ښه کار دی. بدعت په کېږي د ښه په جامه کې، چې بد یې نو بیا یې څوک کوي. او په یوه دا خبره ځان پوه کړي. جلال الدین سیوطي صاحب په دور منصور کې، دور منصور د جلال الدین سیوطي صاحب مشهور تفسیر ده. جلال الدین سیوطي صاحب په دور منصور کې یوه خبره بیان کړې ده. هغه وایي نبی علیه صلات وسلام په دغه آخري حجة الوداع کې د عرفات پر میدان دعاګانې وکړې چې یا الله زما امت ته ګناهونه معاف کړه. ډېرې دعاګانې وکړې. الله جل جلاله له نبي علیه صلات وسلام سره دا وعده وکړه چې د بعضو شرایطو په لحاظ کولو زه دا ستا امت ته دا ګناهونه وربخښم، خو لیکن هغه ګناهونه چې زما حقوق وي، علاوه ویل دی چې یو پر بل حقوق سره لري، هغه دی پیږي کار یې پیږي، زه نه بخښم. نو دا فیصله وسوه. نبی علیه صلات وسلام له عرفات راغی، مزدلفې ته سهار پر مشعر حرام ودرېدی. بیا یې دعاګانې وکړې، الله امت ته ګناهونه معاف کړه. الله جل جلاله آخري کې دا وعده ورسره وکړه چې خیر ده، په شرایطو کې دننه د بندګانو حقوق هم وربخښم. د بخښلو یې خپله طریقه ده، هغه به انشاءالله بیا په آینده کې موږ واضح. دا وعده الله ورسره وکړه. شیطان ډېر سخت خپه سو، دا لوی شیطان، دا د شیطانانو پلار، دا خداوزه څاري ورسره روان ده چې دلته څه فیصلې کېږي، دلته دا بېکاره نه کښېني، دغه موږ ته یو چې دغه یې ناست، دا ټول شرایط څاري. داسې دغه د الله وعده ولیده، ډېر سخت خپه سو، داسې دښته ووتی، نارې یې کړې، په خاوره کې ورغښتی، سر یې سپېره کوي، ویې ځړل. دا نور انډیوالان یې سره پراغونډ سو چې خیر ده، ولې داسې خفه یې؟ ده ویل خو داسې الله له خپله پیغمبره سره وعده وکړه، موږ ورته به کور ورسپېرو کړو، حرام به په وخورو، رشوت به په وخورو، ظلم به په وکړو، غصب به په وکړو، بله ورځ یې الله وربخښي، نو زموږ وروستی خوا د کور سپېره سو.
هغه وایي چې دوی ورته ویل د خو دلته حواس له لاسه ورکړي وو د دوی حواس پر ځای وو دوی ورته ویل چې ته پریشاني کومه چل یې زموږ زده ده ده ول څنګه ول ګناه به په کوو د طاعت په شکل کې ګناه به نه ورته ښکاروو همز بیا خو نو توبه هم نه پرکاږي بیخي هېڅ رجوع علاته نه کوي دی چې وایي با زه ښه کار کوم ویحسبون انهم یحسنون ده دا ګناه خیال دی زه ښه کار کوم الوی شیطان ول یاره ډېره ښه توجیه ده بس کامیابي حاصله سو کار وسو ځئ دغه کار کوئ چې ګناه د عبادت په جامه کې ورته ښکاروئ یې به ګناه د ده بېڅه د زړه په ښه د استرلا ټولو خلکو زه دینداره یم او دی د خدای په غضب اخته ده دغه ته وایي بدعت چې یو چا ته ووایه اوس موږ ټول خلک وایي چې چا ته وایه لکه دا کار مه کوئ نو خو ښه کار ده او د دې ډېر واره ما مثالونه درته ویلي دي شیعګان اذان کوي شیعګان په اذان کې وایي اشهد ان علي ولی الله دا خبر موږ منو زموږ دا ایمان ده دا عقیده ده چې علي د الله ولی ده د شیعګانو پر دغه جمله موږ اعتراض نه لرو چې علي د الله ولی نشي نو بیا د الله ولی دا څوک پر دې زموږ اعتراض نشته مګر شیعګانو ته چې دغه اوس موږ دا د کوچنی هلک دلته د شیعګانو اذان دستي درته راځي وایي اذان یې غلط وکړي ولې غلط وکړي غلط خبر خو به نه یې کړي خو ده ول علي ولی الله نو علي خو د الله ولی ده نو خو دا خبره په نفس الامر کې په ذات کې خو صادقه ده خو دغه یې ځای نه ده بې ځایه دې وویله دغه ته وایي بدعت ودې کوي ښه کار خو بې ځایه دې وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين د دې مبارک سورت سوره فاتحه چې ورته وایي د قرآن کریم د ټولو سورتو په سر کې راغلی ده او اهل تفسیر د دې مبارک سورت په رابطه خبره کړې ده چې دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده ټول قرآن کریم په تفصیل کې چې کومې خبرې په تفصیلي ډول بیان شوي دي هغه ټولې په الحمدلله کې شته او بیا
یو ورځ مخکې ما تاسې ته وویل چې الحمدلله چې ټول